د پښتون ژغورنې غورځنګ د امریکا د سپینې ماڼۍ مخې ته د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د راخوشي کېدلو لپاره لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د امریکې څانګې غړو تېره ورځ د فبرورۍ په 3 نیټه د امریکا په واشنګټن ښار کې د سپینې ماڼۍ مخې ته احتجاجي پرلط وکړ او د پاکستان د حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې منظور پښتین خوشي کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې د 2.5 میاشتو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو زندانونو کې بندي دی، په دې وروستیو کې پر هغه باندې په زندان کې د تشدد کېدلو خبرونه خپاره سول. د سپینې ماڼۍ مخې ته پرلتوالو پر منظور پښتین تشدد او په زندان کې د هغه سره ناسم سلوک غندلی او د نړیوالو بشري ادارو څخه یې غوښتنه کړې چې د منظور پښتین پر راخوشي کولو او په زندان کې د هغه د مسؤلیت لپاره دې ګامونه واخلي. د منظور پښتین نیول د پښتنو او افغانانو ترڅنګ د نړیوالو بشري ادارو غبرګونونه راپارولي او د پاکستان څخه د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې په څو دوسیو کې د هغه ضمانت منلی هم و، خو د هغه سربیره په غیر قانوني توګه په زندان کې ساتل کیږي.